دا په دې مسلمانانو کې هم بعض داسې شتي نام نهاد مسلمانان چې دین ورته هسې ګپ ښکاري، هسې ټوغه ورته ښکاري چې د دین خبره راشي دا مړه مړه هېڅ خبره نه، چې دنیا خبره راشي نو اسمان ته به خیږي او د هغه ځای نه به بیا ځمکې ته راکوزېږي او هر څه به په ځان یو کیسه. که ته ورته د مانځه وایې زه بیا زه صحیح شوه زه بیا دې ته وایي ګپ جوړول هسې لوبې مړه څه ګټه خبره خو نه ده بیا به وشي ځه. که ته ورته ګوره دا کار دا نه دی جایز دا الله منع کړی نه صحیح ده. ګوره خو داسې ده چې سړی کله مجبوری شي او بل د چې هغه پلانې کوي او ګوره خلک یې کوي او نن سبا کوي د الله د حکم و داسې ګپ شپ ښکاري. ته ورته ګوره دا کار د پیغمبر د طریقې خلاف دی دی به هغې له سل بانې جوړېږي. راځه که نه درس ته به کینو بیان به او زه صحیح ده هغه به بیا هغه دا هر څه بیا کېږي. ما چې کوم ورځو کې اول کې دا دیني سبق شروع کو او علم یې زده کړو ما سره یو ملګری هغه زما سره د سبق کې ملګری نه خو کور سره نږدې اوسېدو راته نو هغه به لیدو چې ما به دا کتابونه مکتبونه ځان له اخیستو او کله به مې لیکل او کله به مې ویل او به راسره اکثر ناست نو د هغه هم شوق پیدا شو د علم د زده کولو. ما ته یاره که ته داسې کار وکړي چې زما د مور ته ووایې پلار یې دلته و خو پلار یې مصروف و هغه به اکثر لرې و ته زما د مور ته ووایې چې ده باندې علم وکوي ما صحیح دی چې ځو زه ورله ما ولا مور ته وایم ګوره د ده شوق دی زده کړي نو هغه ما ته وایي مور یې او دی ناست وایي دین چېرته تښتي خو بیا به یې وکړي که نه دین تښتي بیا به یې وکړي خو اوس که دی دا سبق خپل پرېږدي او دی اوس په نهم کې دی او په اتم کې دی نو بیا دا وخت خو بیا نه راځي وی دین چېرته تښتي دې ته وایي دین نه مذاق او لوبې جوړول او ټوغه دین چېرته تښتي. نن هغه کس زه پېژنم کله ناکله ما سره رابطو کې در په در دی سره د دې چې ښه ډېر سبقونه یې ویلي د انګلیش او د هر څه نو ما ته هغه خبر رایادې شي چې د ده مور وایي دین تښتي او اوس ښه بې دینه یې نو موږ هم بعض پکې دا سوچ کوي دا کمزوري ایمانونه چې دا دین چېرته تښتي دین نه تښتي خو ته به همیشه دپاره یې په دنیا کې. سوال دا دی لکه زه اوس تا ته یم چې راځه مانځله ته ما ته وایې مونځ تښتي خو نه مونځ خو سبا هم شتي دا خبره صحیح ده که غلطه نه مونځ شتي دا خبره صحیح ده که غلطه شتي تښتي خو نه که نه خو ما له جواب راکړه ته به یې دلته مسله ده مشکل دلته دی که نه صحیح ده مونځ خو به یي خو ته به یې نه یاره زما خو پته نه چې بیا ستا پته نه لګي بیا خو اوس راځه دین یې زده که نه نو دا یې زده کول ولې تښتي څه نه تښتي خو نه خو ته به همیشه او ستا به همیشه داسې ذهني او ستا به همیشه دا طاقتي او ستا سره به همیشه دا فارغه وخت وي نه نو بیا خو اوس دا کار کول غواړي. نو دین ته د قدر په نظر ګورئ دین ته د قدر په نظر ګورئ. اوس ګوره د عمر بن خطاب رضی الله عنه باره کې راځي او سلفو باره کې ډېر داسې واقعیت چې خو بیا رانه دا خبره اوږدېږي. هغه نه یو ورځ د مازدیګر مونځ لیټ شوی او سر څه خیال دی چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه به مونځ قصدن لیټ کړی څه زړی مني نه مصروفه شوی دومره مصروفه چې جومات ته راغی جمعتې شوی دومره خفه چې کله یې مونځ وکړو راووتو نو اوښان یې د الله په نوم حلال کړو او هغه یې تقسیم کړو. ښه د هغه سړی دی چې دله ګورې رسول صلی الله علیه وسلم زیری د جنت ورکړی خو ده خو دا ونه چې مونځ نو ما خو قصدن نه دی پرېښودی نو زه خو عمر یم نو زما دپاره خو زه خو امیر المؤمنین یم د ټول امت مسلې زما په سر دي نو که ما نه لیټ شو څه چلو شو او موږ نه معمولي دنیا او معمولي کاروبار هر څه ګډوډ کړي دی اوس امیر المؤمنین دی خو دې خبرې منلو ته تیار نه دی چې زما د باچایي دی په ما دومره اثر وکړي چې ما دې د مازدیګر د مانځه نه لیټ کړي او زما نه دې جمع لاړه شي دا دی نه مني حالانکه باچا دی امیر المؤمنین
او دا داسې بادشاه دی چې په هغه وخت کې داسې نه و چې پلاني ملک پلانی بادشاه دی او د پلاني ملک پلانی بادشاه دی. دی څه دی؟ د ټولو مسلمانانو بادشاه دی، د ټولو مسلمانانو بادشاه دی، که مشرق کې دی او که مغرب کې دی، د دغه ټولو بادشاه دی. دا د دین قدر دی، داسې د دین قدر کول. او څومره چې د دنیا قدر کوئ که دومره هم د دین وکړو الله د به رحم کوي. لکه اوس یو سړي ته ووایه که نه لکه جیب نه 100 ریالو نوټ ولیدو نو مړه راځه بړه پرېږده تښتي خو بندي تا سره وایي دي وایي ته څه ګډوډي 100 ریاله 100 ډېر شی دی که 2 روپۍ ولیږي هم ځای راوچتو دا ورسره قدر دی. او ستا نه عبادت ځي، ستا نه ژوند روان دی او قصه په ختمېدو ده او د ژوند نور ډوبېدو والا دی. دا پرون زه خبر شوم زموږ یو ملګری و د درس او په پخوانو ملګرو کې و. ما نن ملګرو ته مازدیګر قصه کوله، ما دا درسونه چې پخوا شروع کړي زما ډېر کم عمر و او ما به اکثر به د جوماتونو کې داسې یو 100 منټه بیان کوو. هغه وخت نه هغه موږ سره ملګری شوی و، ډېر دینداره سړی و، هغه وفات شو پرون. دومره پرې خفه شو. رب العالمین دې د قبر دا اولنۍ شپه د هغه د کامیابۍ شپه وګرځوي او الله دې هغه ته د آخرت ته سفر اسان کړي او الله دې ورسره موږ جنت کې یو ځای کړي او په الله باندې او د الله په پیغمبر ډېر مین و، الله دې ورته د هغې بدلې ورکړي. ختمه شوه قصه. نو زما او ستا د ژوند دا نور به هم یو ورځ ډوب شي او نور چې راوخیږي نو لازم ډوبېږي. چېرته مو نور لیدلی چې ولاړ یې همیشه نور ډوبېږي. نو دا نور چې کله روان شي که نه اوله کې راوخیږي دا ډېره فایدهمنه خبره ته کوم که ویښ ویښې که ودې نور چې اوله کې راوخیږي صحیح کمزوری بیا دې منځ کې څه شي داسې ګرم شي که نه چې خپې بغیر د پیزارو ته به ځمکه لګولی نه شي بلکې د دې پیزارو سره به دې هم کله تنګ کي وتی ورته نه شي ښکاره کېدی ورته نه شي داسې زور کې شي داسې د انسان په زور کې شي بیا او بیا ورو ورو دا نور بیا زړېږي ماښام نه بعد عفوا مازدیګر نه بعد بیا به کمزوري کېدو شي بس بیا ختم شي ورک شي بلکل سبا ته بیا انتظار کې دغسې زما ستا د ژوند دا نور روان دی داسې ولاړ نه دی په ځي باندې چې یاره بس یو موږ به همیشه داسې یو همیشه به داسې یو همیشه به داسې دا نور به اچانک ډوب شي او بیا به ډېر ارمانونه وکړي. نو د دې دین قدر کوئ. وړه وړه خبره د دین دا معمولي مه ګڼئ. څومره چې د دین قدر کې الله به ستا قدر ډېروي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم.